What should I do? ما ته څه کول پکار دي؟ All are busy with playing. ټولو په لوبو باندې مصروفه دي. The fault was yours, not mine. قصور ستا و زما نه و. By what time will you reach there? ته به هلته څه وخت ورسېږې؟ How much money do you need for this? د دې لپاره ته څومره پیسو ته اړتیا لرې؟ How much money is needed to build a house? د یوه کور د رغولو یا جوړولو لپاره څومره پیسو ته اړتیا ده؟ He is the most beautiful of all. دی د ټولو زیات ښایسته دی. He is the eldest of all. دی د ټولو مشر دی، غټی دی. He praised you a lot. هغه ستا ډېر تعریف وکړي. Have you noticed? آیا تا پام ورته وکړی؟ ولیدلی؟ He told me this. دا ده ماته وویل. She always tells a lie. دا تل دروغ وایي. May I rest here? آیا زه هلته آرام کولی سم؟ Population has increased. آبادي یا نفوس ډېر شوی. All the guests have left. ټول میلمانه روان شوي. It is too tough. دا ډېر سخت دی، مشکل دی. You look tired. ته ستړی ښکارې. He resembles his father. دی خپل پلار ته سوی. You must see this. ته باید ضرور دا ووینې. She does not know my name. هغې ته زما نوم نه دی ورمعلوم. هغه زما نوم نه پیژني. I did not do this. ما دا نه دي کړي. Have you finished your work? آیا تا خپل کار ختم کړی؟ Are you coming along? آیا ته ورسره راځې؟ I am learning English these days. زه په دې ورځو کې انګریزي زده کوم. Don't you have patience? ته صبر نه لرې؟ They do not have patience. هغوی صبر نه لري. You cannot live without completing it. ته د دې د مکملېدو څه بغیر نشې تللی. You cannot live without completing it. What is for dinner? د ماښام د ډوډۍ دپاره څه شته؟ یعنې ماښام پر ډوډۍ څه شي دي؟ What have you done for me? تا زما لپاره څه کړي؟ مننه. ویډیو لایک کړئ. تاسو هم داسې یو جمله په کمنټ کې ولیکئ.